اعلان وشو بدر میدان کې اعلان وشو. ګوره ورته ماته چا موبایل کړو مولوی صاحب وې د حمزه رضی الله عنه واقعه د احد تاسو بیانوي دی بل غزا کې نو شریک شوی. توکلی بګنن راغلا هغه د خپل جواب ووري ان شاء الله. توکلی راغلا خبره خو بل طرف ته خو راغله بکی وورا ابي جهل خپل لخر تیار کو. لومبي جنگ ته بسوک اوزي. لومبي جنگ میدان لبا حاضری سوک کوي په ایمان وای مړه هغه د لات او منات عزا عبادت کوي. وای زه په حق ایمان دعا غوړې ټول لخر راجم کو. ابي جهل لاسونه برکړل سوي. ابي جهل سوي. البدايه والنهايه علامه ابن کثیر رحمه الله دا اقوال امام قرطبی رحمت الله علیه هغه ټول را نقل کړي. فرمایي چې ابي جهل میدان کې ودرېدو وي خدای مونږ له عزت راکړه مونږ معزز یو مونږه اصلاح را وستون کیو مونږه دوستی او خپلولي جوړون کیو او دا نبی او د ملګری رابطه کټ کوي. وګوره زمونږ نه بچي بوتل اول د ځان سره ودرول د پلار او د زوی په منځ کې ټکراو راوستو. دا نبی دی نو موږ په حق یو. نعوذ بالله من ذلک دا پیغمبر په حق نه دی. نو خدایا هغه جماعت ته تو امداد ورکا کم جماعت چې خپل ولی قائم ساتي دوستی قائم ساتي او په صحیح دین باندې ولاړی. ابي جهل هم دا دعا کړې و د بدر په میدان کې. نن سبا خو خبره دا ده چې ابي جهل دا غټ دومره سره ولکه د سنډا بوته لګولو هغه خدای نه غوښتنه کوله. نو دا چې خلق بازي وای کنه ډېر کوشش کوي د ارچا په دی غوړ زړه دوکه کېږي مګوره ډېر احتیاط کوي ورنه ایمان بدر نه داسي اوچت کی لګه زنانه چې د وړونه ویختره وباسي. دا نرم خبرو تړیر متوجه کی بیګا چا سره ناسو ماغه خبرو کړوي کله ما باندې ټول خلق مخاریو کی زما پلارو نیکه چې په کوم عقیده ولاړو ان شاء الله او ما عقیده به قبر ته ځان سره وړم وای. داسې ایمانی جذبه پیدا کړي. دا هر چیلې ځان نه مو جوړوي بچ چا د شنې پاڼې په طرف کې ونیول بابا ورپسې کې نه مضبوط اوسېږي. دا ژوند به د شپېته اویا کالو ژوند دی او زیات نازیت اتیا کاله او سل کاله او د سلو نه چې اوړي نو هغه ډېر غټ خلق وي. الله رب العزت استاسو زمونږ د ټولو خاتمه په ایمانو فرمایي. ابي جهل دعا وغوښته سویا الہ العالمین مونگا تعلق قائمون کی قومیو منگا سردارانیو دی زمن کلے پر خودلو کلے زمن خراب کو قومی زمن سر پا جنگ باندے واچولو زامنی زمن نبوتلل اوریرونے زمن نبوتلل خورائینے زمن نبوتلل زمن کلے خراب کو. یا اللہ منگ تا قوت راکا یا اللہ منگا پدی میدان کی کامیاب کا. سرداری کونین تا جبرائیل علیہ السلام راغے چتر کی ناستے برور باندی سورے لگی دلے دیں. سرداری کونین تا وی ابی جہل دعا کی رسول اللہ مبارک میں باہر تشریف راوڑ لاسونا مبارک برک للو آواز کی یا الہ العالمین. علي صاحب وایي چې ټوله شپه صحابه کرام ته چې تاسو وده شئ صحابو ته په میدان کې ول تاسو شئ آرام وکئ بس. الله اکبر. رؤوف الرحیم نبی می عوف رضی الله عنه راغی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته وی محبوبہ صحابه سکسان چې پیرا ولاړ دي څوکیداری کې ولاړ دي او شپه نیمه تراغله محبوب لګ آرام وکړه. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی نتا سے آرام وکړي. ټیم راغی صحابه کرام د بل کس صحابي نمبر د پیری الګ داسې چې اوچته دو د پیری ټیم راغی نو داسې زګیروي غونډه کې وکړو. امام الانبیاء د اغه زنه په نظر پرې وته دا سړی بیمار دی تکلیف ته ورته سرداری کونین راغی ورته وی آرام وکا. علی شیر خدا وی ما جړل اے اللہ ٹولش پا لاڑلا محبوب میں سترگی
مبارک ورغلی ندی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں صحابی تراغے ورتوی بچی آرام کا ستا پزے بز څوکیداری کوما. سرداری کونین میں بارو تو علی شیر خداوی زمور پس لاړما. سرداری کونین میں مخ کے ولاړ دے منس کئی. امام الانبیاء مبارک پسی شات ز ولاړما. دمرا د دو کون سردار اجړل وی عمر بطیر شي د حسنین پلاروی د آقای نامدار جڑا بزما هیر نشی. عمر بطیر شي دا درش په بزما هیر نشی. صبح صادق را اختو سردار کونین مبارک میلا سننی ولیدی. صحابہ تو متوجہ شو الصلاة عباد اللہ. اے دو خدے بندگانو دو مسلم راغے پاسی گئی. صحابہ کرام پاسی دلو. سردار کونین مبارک می بار تشریف فرما دے. دعا غواڑی یا الہ العالمین یا اللہ دشمار کسان دی دا بدر شگو میدان کی تا تو ولار دی. اللہ پلارانے راغلی دی زامنے راغلی دی خورائنے راغلی دی اوریرونے راغلی دی ترونے راغلی میدان جنگ تا دشمار کسان میں دل تراؤستی. یا اللہ کہ دوی پا میدان کی شکست اخڑلو یا اللہ ستا دنم اغسطو والا بپاتی نشی. وہی جڑل لیر زیتی وہ جڑل محبول اسلام. ابی جہل لعین میں التا خپل لخ کر متوجی کڑے دے. یو کسور تراغے ورطو اے ابا الحکم وی دا دین اوڑان دے عطبت لاڑو دا غین اوڑان دے عطبت لاڑو ورطوی دا سے چل دے چی تو خود قریش و سرداری او دا معاملہ خطرناک دا. پیغمبر علیہ السلام مقابلہ کولے نشو. نو که زما مانے ابی جہل تو ہوئے چی دی شین بطیر شو بزو بزان بطین اوباسو گندی دا علامی نا تخی نخکاری گی اڑی رو خیارو. او یقینا نم دا سوا نصیب عطبہ بن ربیع او توی زمام خوخدا جنگ ور سر نشو کولے. او بے ورد سوئی وی خبر دا سی دا چی دی طرف تا زمانگا زامن دی حذیفہ رضی اللہ عنہ خودل تا میدان کشتا کنا. ابا حذیفہ رضی اللہ عنہ دل تشتا میدان کے. حضرت ابو بکر صدیق شتا عبد الرحمن بن ابی بکر دیخوا ولار دے مشرکانو سر ولارو. ٹول علی رضی اللہ عنہ دیخوا ولار دے عقیل دیخوا ولار دے جناب رسول اللہ اور دیخوا ولار دے او عباس تر دیخوا ولار دے. یہ خطرناک مسئلہ دا. نو عتبہ وردویل دا سے چل دے چی خبر بدا سے ہوکو چی سخو دیل تیارم چی دا جنگ پریدو دی میدان نا او زوتی نا نغور تسوئی وی خواہ نو بے چاہتا ہوئی تاسی لار شی ابی جہل تو ہویا. ابی جہل دا چی لارا غور تا ہوئی دا سے چل دے چی مالا پتا دا عتبہ زکا پشا باندی زی چی علتے زوی دے مقابلہ کی ورارا راغلے. نو چې څوک زما په قیادت کې راغلی هغوی به د بچی او د پلار پروا نه ساتي. زد پکې راغی ویل بس ډېره ښه ده. ویل بل دا چې عتبه د مرګ نه یېرېږي بزدله دی. عتبه چې دا خبره اورېده خوند یې ورنکړو. او ویل عتبه ړومبی به جنګ ته ته وځي میدان ته. ویل ډېره ښه ده. عتبہ بن ربیع شیبہ بن ربیع او یو ور سره بل دی دوی درې کسان بار را اوتل. اعلان اولگو چې د دې درې کسانو مقابله کې درې کسان پیغمبر را اولگا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د درې کسانو انتخاب کو. یو پکې عوف رضی الله عنه دی. دو کسان نور دی چې کله ورغلل میدان ته عتبہ ورته وای ته څوک وای زه انصاری غلام د جناب رسول الله یم. وای ته تا سره جنګ نه کو. بل ته وای ته څوک هغه وای زه انصاری مان. ورته وای تم لاړ شه تا سره جنګ نه کوما.
بل ته وي تسوکی او زم انصاری ما نبی علیہ السلام اعلان وکړم بي میدان له بسوکوزي چې څو صحابه ځان برابر اولو انصار د مدینه میدان تر اوتل ټول وي الحمدلله. حضور پاک فرمای یا الله ته انصار ته مغفرت کا د انصار درجات اوچت کا. محبوب فرمای انصار سره مینا وکي انصار ماته د محبت غیږ را کړی دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں اعلان کړي درې کسان لاړل هغه نه جواب راغی چې نه نه دا واپس بوزا درې قریش پکار دی منګه قریش یو منګه درې قریش میدان ته راغلی او درې قریش را اولیګا سرداری کونین می دی خوا چې سو مخ مبارک اړولو سید الشهدا امیر حمزه مخ کې میدان ته لاړو سرداری کونین وی دا علی شیر خداوی حمزه رضی الله عنه دے ورپسې سوګ روان دے ورپسې عبید الله بن حارث رضی الله عنه ګوري دریم کس علی شیر خدا دے سرداری کونین مبارک وی درې واړو ته مبارک مشا میدان ته لاړل سیبا خو موږ په مخ باندې توري کپڑے تړلې وي تاسو ته پته ده اسی د ار عالم خپل او سوچي زنا چیز او ګناهګار اوس خبر می ذهن ترازی وی علی رضی الله تعالی عنہ نا چاته پوسو کو د عبید الله بن حارث په مخ باندې حجاب کپڑا پرتا دا مخ تخکارینا ستا په مخ باندې کپڑا دا مخ تخکارینا د حمزه رضی الله عنه په مخ کپڑا دا مخ ښکارینا سوجدا میدان جنگ تلاړی په مخ باندې کپڑے اچولې دي علی شیر خدا ورته आवाज کوي مقصد مدا نه دی مقصد مدا دی چې کوم دشمن خلاف زمارا وتلې وي اسنه چې په ما باندې زړه اون درديږي جنگ کې بوزدلیون کی زم چې زمور باندې د قهر گزارو کما او هغه خپل زور معلوم کی اسه کمال نه دی چې د پیغمبر په لاس کې خدا نو بیا میدان ته چې اوزي پدې ناراضي چې واپس پر اعظم دې ناراضي یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړو خیل نو خیمچینه ور سره هغه داسې او خوځولا خیل نو صحابي په دې باندې اولګید دې تشي باندې اولګید دې ځنه پټه جوړه شو هغه ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مخ را واړو بدر میدان دی الله دې موږ او تاسو ټول بوزي ورتا شغلنه علاقه د ټولي شګی دي حیران بشو ورته چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله اکبر اسیو خبر کوم بل را یادېږي د جنگ صفونه نبی علیہ السلام برابر ولخا زما استاد نبی دا سنو دلته وسو خبيسان بده فرانسه کې د کم ملک دی یورپ والا ملکونو کې د نبی علیہ السلام خاکه جوړای هاي 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 او زمون حکمرانان دا کمزوري دي الله دې ایمان مضبوط کی زوام چې چا د نبی علیہ السلام خلاف خاکه جوړ کړه په کار خدا دې چې ورته ورولا دا سفیر دیم درولا ز نه برا سره مړې کې او نه برا سره ژوندې کې د مو سره ختم هغه خلق کم دین عمر بن عبد العزيز ته نه دا غصيبه د پشکال چنډا خان دي چې بار ملک تزي دوی ځان داسې برابر کی هو به هو ځان هغه خلق جوړ کی بیت المقدس چې فتح کېدل تاسو ما واقعا بیان کړی دا او واقعات اوري لګ پبجی مګوري په بلاد اولګي ځوانانو تاسو زما واقعات اوري د جهاد بارکه ما واقعات بیان کړی د صحابه او محبت ما بیان کړی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میدان جنگ تزیب پر روب ورزی روب غرزی درې واړه ګولان درې واړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوی د ترزوی او بل عبید الله بن حارث د ځان ته یو شان لري زیبا درې واړه لاړل میدان ته چلاړل نو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ مختا عتبہ بن ربیع راغے ورتوی سو کی
په مخ دی کپڑا پرتا دا ورته وی انا علی زعلیما وی دا بل مرګره در سره څوک دی وی هغه خپل تعارف کی در سره ورته وی عبید الله بن حارث ما دی بل ته وی ته څوک په مخ دی کپڑا پرتا دا ورته وی سید الشهدا حمزه رضی الله عنه ما دا سید الشهدا لفظ سره ما راوړو انا حمزه زه حمزه ما بس منګه مختلف جتا سره راشي نو ډیره خدا میدان جنگ دی عتبہ راغی تورې لاس کی نیولې دا تا ویا اے د قریشو ځوانانو سوچ په ځان باندې مور جړوي ما ته مخې تراشي بی دی خوا مخراتاو کو سوچ په ځان باندې خزه کونډه کول غواړي زما مقابله تراشي سوچ په ځان باندې د ژوند دنیا ختمول غواړي زما مقابله تراشي حمزه وی زوړاندې کېګما عبید الله بن حارث وی زوړاندې کېګما علي شیر خدا وی وړاندې زېما اے علي استاد شان نه لګې شما اے عبید الله بن حارث استاد شان نه لګې شم اے حمزه استاد شان نه لګې شم علي رضی الله عنه مبارک می وی نمبر زما ده شاته کې غمنا میدان جنگ کې اون خطلو صحابه عتبہ گزار کئ علی رضی اللہ عنہ مبارک میں خی طرف تراتا ہوں شی بے ور باندی گزار کئی بے داسی راتا ہوں شی ورطوئی اے علی ولی زماتی خواراتا ہوئی گی وہ علی شیر خدا دا بدر میداننا سخکول جواب ورکی وی اسنچ شام رسول اللہ تراشی اسنا چد امام الانبیاء مخت زما شاراشی زدان غوالما زبدا سزم د عتبہ شای رسول اللہ تراوالا ولا سرداری کونین تا لرین اشارہ کئی یا رسول اللہ زیرات خیف کمزی گزارو کما زیرات خایا سرداری کونین ورطوی پسٹ گزارو کا منډکا عتبہ وی زپدسی سے والے شوی ما چې بیا بد چاخ په اهل عیال سترګې ګورم نا زد رسول الله د ترزوی داسې والیم بیا بد جهان سترګې نه ګورم داسې سټ کوک دی ویني روان دي یو صحابي ورته وی اے علي گزار ور باندې وکمو قدا ورته وی نه 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 دویم گزار تم رسول الله ته ګورم محمد زوان بدی مرداری دا پاکستان اتکڑو تا تیاری و خیر دے جیل تا تیاری و خیر دے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف خبر برداشت کولے نشو دا ایمان دے اتکڑی بوی کنا ولی حبیب نو پنجرہ کے پروت پراتا بایو دا وخرا گئے بسترو وخلاړو چې بسترو تم ډړې والی او بیغم بدا وګدو منځونه یهود سترګې سری دي او موږ ورته یو چې په سترګو کې بدن نوځو ان شاء الله موږ یو دا شاهیم ختمو دا نظام ختمو دا روبم ختمو تاسو ته به موږ اوس اوخو چې محمدي ځوانان راويخ دي ته आवाज غلام را لېګا د يهودو ایجنټ را لېګا د عیسایانو ایجنټ را لېګا او محمدي ځوان بوربانی په ان شاء الله په عدالت کې سروانه ان شاء الله دا یاد ساتي بوزله کار مکوي بوزدلی خون نکي نرتوب الله ته خوخ دې نرتوب موږ د صحابه واقعات بیانو دي مقصد څه شو علی سوي نا 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 خیره ته گزار ته برابر دی خو گزار په نکوم ولی گزار نه کې ور باندې ورته وی نا 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 پرېګ دې چې امام الانبیاء تا وګورم سترګو کې اشاره راکې حضور پاک ورته وی تور ور کې سړکا گزار په علی شیر خداو کو د عتبہ دوګینا تور
خوا ګوري شیبه سره مقابله ده مخامخ جنگ روان دی علی شیر خدا وی ما ول درزم میدان تا مقابلی تا حمزه را تسلاسو خزولو اے ورار جانزا زداسی میدان تا نیم راغلی چه دا پیغمبر دشمن تا یو پا دوشما نازی مقابله کم تزا علی شیر خداوی زلا خیمی ترسید لینوما چه حمزه پا منڈر روان دے او نعرہ لگی اللہ اکبر راغ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوئی جہنم تمی اولے گلو خودی خواہ عبیداللہ بن حارث سے بلگے دے لاس مبارک لگی دلے دے خفا مبارک لگی دلی دا دسرداری کونن غلام پا میدان کی ولار دے جنگ دیر تیز لارو کل اغا مخی کی گی کافرو کل عبیداللہ مخی کی گی یو بالمقابلہ دا سید الشہداء امیر حمزوی خیمینا واپس را گئی عبیداللہ بن حارث توی ادرے گستاخ پا خوگدا لاسم خوگدائی حمزہ ورطوی زدرغ دریم گزار سر بدی جہنم تغرزوما یو گزار سر خطرناکو لگی دلو دویم گزار سر خطرناک دریم سر لاندی پریواتو عبیداللہ بن حارث پشا کڑے گئے سرداری کونن خیمی تراغے سرداری کونن میں ورطا اولی دل اے عبیداللہ بن حارثہ زخمون تنگ کڑے وی نا زخمون نا جاڑی وغلان دی زانگی اڈوکی نموین روان دا عبیداللہ بن حارث سر رسول اللہ غیکنی ولد اے عبیداللہ بن حارث ولی جاڑ ورطوی یا رسول اللہ پدی خپ نیما چه میدانی جنگ گڑ شما خپ پدیما سبا کا دخپی نجور شم تبد مجاہدینو تشکیل کے ما تب گوری کہ دا پخف معذور دے جنگ تب خلق رازی او زبکور کی ناستی ما جارم پدے بانے چخ پلارا تب صحابہ راولی میدانی جنگ تب رازی تب رازی زب معذور کی ما نو یا رسول اللہ جارم پدے باندے بیائی و جلل نو بیا سغواری عبیداللہ بن حارث یا رسول اللہ بوزدل جون میں ندے خوخ ما تا دعاو کچی ما اللہ میدان دا بدر کی شہید کی ددی زخم نا اللہ ما شہید کی